बिजनेस जो है इस वक्त हाई है और वो 3 चीज़ों से हाई है. एक د رختونو جوړولو صنعتکارانو په علامتي احتجاج او خبري غونډه کې وویل چې د وفاقي حکومت د ناسمو پالیسو له وجې په پاکستان کې د ټیکسټایل صنعت د زوال سره مخ دی. د آل پاکستان ټیکسټایل اسوسییشن د پښتونخوا مشر تیمورشاه مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او اضافي ټیکسونو له وجې پاکستان کې د نساجۍ د صنعت په پیداوار باندې زیاته خرچه راځي. بجټ نه مخکې موږ سره میټینګ شوې دي او هغه مته عمل نه شوی. تاسو موږ ویلو چې 180 بلین ایکسپورټ موږ تر وعده شوی و چې هغه کې صرف 4 بلین څه کوم دی کنه موږ ته اعلان کړی دی ورکړی نه دی اعلان کړی دی. دې نه علاوه څه کوم دی 1.25% څه کوم دی ټرن اوور ټیکس زیات کړی دی और 2% کوم دی فردر ټیکس کوم موږ سره واده شي او 0 ریټډ دی هغه موږ باندې 2% کوم دی هغه ټیکس ولګولو شي. د ټیکسټایل یا نساجۍ یو بل صنعتکار محمد کامران شاه وایي پاکستان کې کال په کال د نساجۍ پیداوار او برآمدات د زوال په لور روان دي او د هیواد د خزانه وزیر د هیواد د معاشي پرمختګ په اړه د دروغو دعوی کوي. بنگلاديش هغه ایکسپورټ ماخله 10 ارب نه 7 ارب ډالر نه 30 ارب ډالر ته وخته اور مونږ 20 ارب نه 12 ارب ته راغلو. هغه یو داسې ملک او دا ټول 13 کالو کې شوي دي. یو داسې ملک هغه زمونږ ماته مکمل ډیپندنٹ وو. هغه دومره انډیپندنٹ شو هغه حد نه زیوا هغه ایکسپورټ زیات شو. اوس که تاسو کوم یو پروډکټ هم دنیا کې اول به تاسو مطلب ورېدو سو پاکستاني او امریکای کې بس شاپینګ کو لاندې بلی کلیو سره ټي شرټ میډ ان پاکستان دی. اوس به تاسو ګوره سویټر اوچته ټي شرټ اوچته پینټ اوچته میډ ان بنگلاديش لیکلی یا میډ ان انډیا لیکلی یا میډ ان ویتنام لیکلی. پاکستان بالکل بس آغا شو اور اسحاق سے تم حیرانی ہو سے اسحاق ڈار سے ہر روز وہی سمونگ دمرا تلاڑو مودی زمونگ موڈیز دے کا صدے اگر زمونگ رینکنگ دمرا اوچت کو دا دمرا اوچت شو. یو بل صنعتکار اپان عزیز وایي په صنعتونو د اضافي ټیکسونو له وجې په پاکستان کې په صنعتي شیانو جوړولو باندې زیاته خرچه راځي او په دې وجه پاکستانی مصنوعات د ګاونډي هیوادونو د مصنوعاتو مقابله نشي کولی. په انډیا کې په سریلنکا کې په بنگلاديش کې د ټایم کې 400 450 روپے ریٹ باندې خرچېږي لګیا دی. په پاکستان کې 600 روپے چې کم دی حکومت د دې ریټ یې خېده او دین علاوه 200 روپے دی باندې فردر ټیکس ور باندې لګول دی. هغه ټیکس نوم دی جی آی ډی سی خېده د لاس دا ګیس چې کم دی د دې ریټ بل ممالک په نسبت د کې ډبل ریټ باندې خرڅېږي. اوس دغه والا چې کوم مصنوعات دي پینټونه شرټونه د کپړې مکو چې کوم د انډیا نه راځي دا هغه سره ریټونه دي کاست څه پوزیشن دی دلته کې کاست څونه دی ولته په انډیا کې څونه دی دا مونږ پوره یو کاست سټډي شته او کاست سټډي کې دا د چې هغه چې کم دی چې کم شی دلته په 100 روپے جوړېږي الته په 80 روپے جوړېږي په 70 روپے جوړېږي. صرف د دې وجہ چې الته بجلی الته ګیس چې کم دی هغه ارزانه ده دا هغه په وجہ چې کم دی دا او دا حکومت هغه سره زیاتې نه کوي هغه پیسې نه ساري د په وجہ هغه ترقی کوي لګیا دی او هغه قیمت چې کم دی 70 80 روپے جوړېږي چې کم دلته 100 روپے کې جوړېږي. په خبري غونډه کې د ټیکسټایل صنعتکارانو وویل چې د اختر وروسته به د وفاقي حکومت د ټیکسونو په ضد یو احتجاجي تحریک پیلوي او د هیواد صنعتونه به د ډوبېدلو نه بچ کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.